پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي وفک العانی، قیدیان چې دی هغه رایله کوي. قیدیان بیا خاص کر چې مسلمان د کافر سره په بند کې په قید کې، دا خود ټول مسلمانانو فریضه ده. پر هر مسلمان دا خبره ضروری ده تر خپل وسه پرې چې ته به دا مسلمان ورور د یو کافر دشمن سره بندي دی، دا به رایله کوي خامخا. بیا علما فرمایي دا مطلب فرض کفایه ده چې یو مسلمان بندي دی بل مسلمان رایله کوي، د ټولو مسلمانانو غاړې خلاصې شوې. او که یو مسلمان د یو کافر سره بندي دی بیا هیڅ چا نه کوي را خلاص، دا ټول مسلمانان چې دی هغه په دې ګرم دي، هغه په دې ملامت دي، د دې پوښتنه به الله جل کوي. ښکاره مثال چې دی هغه دا وخت الحمدلله ماشاءالله طالبان خو دغه مشکلات لیرې سو، پریشانی لیرې سوې. عافیه صدیقی ده، دا اوس د امریکایانو سره په جیل کې ده، په بند کې ده، په قید کې ده. دا اوس څو ورځې مخکې هغه په قید کې په هغه بیرک میرک کې دې سره چې کوم یو بل څوک بندي وو، هغه ګرمه کافي ورسره او پر دا مخکې ورغورځولې وه، مخکې ورسوځلی و. دې غریب وویل شکر دی چې سترګې مې نه سوېړندې، نور یې مه ټوروه. او بیا په ویل چیر کې او بیا یې راوستل هلته علاج ملاج دپاره. د ټولو مسلمانانو دپاره پیغور دی، د ټولو مسلمانانو دپاره. او څونه بده خبره ده یاره. اوس ګوره د الله رسول دا مسلمانان ټول یو بدن بللی دی، یو جسد یې بللی دی. اوس که په بدن کې سترګې خوږېدې، غوږونه خوږېدل، غاښونه خوږېدل، زړه خوږېدی، معده او ګردې او پښتورګي خوږېدل، ټول بدن ورسره په لرزان دي. د الله رسول فرمایي دا ټول مسلمانان دغسې دي. که یو مسلمان په غم و ټول مسلمانان به په غم باندې اخته وي، که یو مسلمان په مشکلاتو کې و ټول مسلمانان چې دي هغه بیا په دغه مشکلات کې ځان ګړل غواړي. اوس عافیه صدیقي بندي ده، ګر سره زما او ستا په یاد راځي کله کله دا به د عمران خان څه څونه لویه پوښتنه وشي، دا به د آرمي چیف څه څونه پوښتنه وشي، او دا به د چیف جسټس څه څونه پوښتنه وشي. هغه په دې وجه چې زموږ پاکستاني وله. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي و یو مسلمان ورور یا خور دا د کافرانو څخه بندي چې بسته یې من ماته راکوي، زه نه غواړم زه هغه څوک رایله کوم، هغه یو مسلمان رایله کوم. وایي که زما ټول ملګري پر دې باندې شهیدان سي چې دا یو ملګری یو مسلمان یو مجاهد دا زه د کافرانو د قید را خلاصون، زما ټول ملګري شهیدان سي، هغه یو ملګری زه را خلاص کړم، دا مې خوښه ده تر دې چې زما ټول ملګري بچاوي، هغه یو چې دی هغه هلته بندي وي. صحیح څه پیغمبر اسلام فرمایي وفک العانی، تاسو قیدیان رایله کوئ. څونه په لوی پیغور کې موږ مبتلا یو، په څونه لوی ستړې باندې موږ اخته یو. و زنانه راواخله، اتیا کاله جیل یې پرېښودلی دی. بیا داسې مسلمانان سته، داسې ظالمان سته، داسې د کافر بچان سته، هغه وایي یاره نو خود به نه سي، د چا چا ملګرتیا یې کوله، ولې یې کوله. ظالم د یو مسلمان په باره کې، د یو مظلوم په باره کې، د یو حافظ، د یو عالم په باره کې، د یو ډاکټر یو د ساینسدان په باره کې ستا دا خیال دی؟ دا خو زموږ د وطن لور ده، دا خو په کلمه باندې موږ سره شریکان یو. څونه د پیغور خبره ده. الله اکبر، استغفر الله. د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې موږ څه کوو؟ د قیامت په ورځ به د الله په دربار کې موږ څه کوو؟ و زه تر خپله وسه پورې مکلف یم، زه به دغه چغې و دا نارې وهمه، که پر چا ښې لګېږي که بدې لګېږي، الله راته ویلي دي، د الله رسول راته ویلي دي. کله کله ما ته څوک زما ډېر غمخور راته وایي چې یاره دا اوس داسې زمانه ده چې اوس په دې کې دا ستا خبرې ګر سره نه معلومېږي، په دې کې دا ستا خبرې ګر سره نه معلومېږي، څه ضرورت دی چې ته دا کوې؟ یاره چې زه پرېږدم، بل یې پرېږدي، بل یې پرېږدي، هغه عمل بالمعروف، هغه نهي عن المنکر څه سلو؟ دا به څوک کوي؟ دا به څوک کوي دغه کار؟ نو لہذا
موږ به د خپل سر خیال نه ساتو، موږ به د الله خیال ساتو، موږ به د محمد رسول الله خیال ساتو، موږ به د محمد رسول الله چې کوم دین الله را کړی دی موږ به د هغه خیال ساتو. نور که پر دې روی زمین باندې ټوله دنیا ژوندي ده چې هغو پلانی کار کوي، بیا خو موږ هم هغه کارونه شروع کړو. که ټول مړه دي موږ هم په پسې یو، هېڅ ګرانه خبره نه ده. او چې د الله او د محمد رسول الله پر دین باندې و ما او تا ته مرګ میلاو سي، نو تر دې بیا د خوشقسمتۍ خبره شته. هر سړی چې پر دین مړ سوی دی بیا غویی په دې مال الله و چې الله رب العزت پې ده ته ثوابونه ورورسوي، په دې حلال که چې زموږ یو سړی د ابدالآباد دپاره کامیاب ولاړ، په دې حلال که صحیح سو. نو د الله رسول فرمایي وفک العانی، تاسو څه کوئ؟ تاسو بندیان چې دی هغه ریله کوئ. او بندیان مسلمانان خو دې در معلومیږي ټول طالبانو ته دی الله به رای ورکړي چې دا خبر لا هم سره راخلاصه کړي. صحیح سو. نو الله رب العزت ته پرده وکړي. څومره د پیغور محمد رسول الله دغه زنان زما او ستا خپل خور را بللې ده، زما او ستا خوندې نه دي. اوس ما او ستا خور چې په مشکل کې موږ څو پریشانه یو، محمد رسول الله دغه عافیه صدیقه زما او ستا خور بللې ده. یو هغه خور ده چې زه خور ورته وایم یا ته خور ورته وایه، یو هغه خور ده چې محمد رسول الله ورته ویلي دي. و ما او تا ته هغه رانږدې ده چې زه ته یې خور بولو، هغه نه ده رانږدې نعوذ بالله چې محمد رسول الله موږ ته راښولي. اوس که نور نه یې دعاګانې خو پس کولی سو، که نور نه یې د الله په دربار کې خو ژړلی سو چې یا الله، که نور نه یې د دې پیغور مې خلاص که چې جهان به پیغور را کوي. اوس مشرف ته وګوره هلته پروت دی، عافیه صدیقې ته وګوره هلته پرته ده، هلته په غم اخته ده. دې ته به الله څو اجرونه ورکړي او دا بل ته به الله څو سزاوې ورکړي. دا د الله عجبه کړي دي، د الله په کړو به کار نه لري. چې د کم چا په لاسو کې اتکړیانې وې هغه نن د وطن بادشاهان الله جوړ کړلو. یوسف علیه السلام بند و، په جیل کې و، په قید کې و، د پښتنې سړی یې نه ولو. صحیح سو. بیا الله رب العزت معامله په له اړه بله ورځ دی باچا جوړ سو، باچا د خپل وطن و د مصر. بیا بابا هم ورلر راځي، ادې هم ورلر راځي، ورونه هم ورلر راځي. دا صحیح سو. دا چی شو؟ دا د الله رب العزت کړولو. نن ورسه هغه چا چې په لاس کې اتکړیانې وې چا په دې نه شمارل دا جرایه لا حرامه بلله چې لا که دا اوس کار دی. نن الله رب العزت چش ورکړو. د الله سره به ټکرې نه وایه، د الله سره به زورونه نه وایه، د الله و خبرې ته به سر تسلیموې، سر به لاندې کوې، که نه داسې به مې ورک کړي لکه ورک چې ورک سوي دي، داسې به الله موږ ورک کړي. الله رب العزت ته په خیر راخلاص کړي. الله دې یو داسې مسلمان پیدا کړي، الله دې یو داسې صلاح الدین ایوبي پیدا کړي چې هغه بیا تر هر څه تیر سي چې ما دا ریله کړې نه، ما دا راخلاصه کړې نه. صحیح سلو. الله دې هغه روایتو کې راځي دعوت و عزیمت والا فرمایي یو باچا او پیغمبر علیه السلام مبارک ته شکنځا کړې وه. شکنځا چې دا شو ته مسلمانانو یو مجاهد چې دی هغه د صلاح الدین ایوبي په مجاهدینو کې یو کافرانو ونیوي. بیا د کافرانو چې کوم باچا و هغه ورته ورسه اوس نو ستا محمد دی راسي صلی الله علیه وسلم تا دې زما څخه خلاص کړي. صلاح الدین ایوبي ویلې ول دا پر ما نظر ده، زه به تا پرېږدم نه، دا پر ما نظر ده. بیا وخت تېرېدی عجبه وختونه تېرېږي. بیا دغه باچا ونیول سه صلاح الدین ایوبي په دربار کې پیش سو. بیا ورته ویلې څنګه تا څه ویلې؟ تا ویلې ورسه ستی محمد ته ووایه چې تا زما څخه خلاص کړي، زه خو د محمد یو غلام یم، زه نوکر یم، وڅه چم کوې؟ ژبه جینې پرېږده ژبه. دا څنګه کېدلی شي چې موږ ژوندي یو ته به د محمد نوم دومره په سپکوالي اخلې؟ صحیح. نو خو نسته خبرې نسته. نو الله رب العزت دا نظام دی په منځ کې پله اړولی سي. دغه عافیه صدیقي به الله راولي پر دې وطن به وزیر اعظمه کړي. چې کوم یهودو پاللي دي هغه به ورک سي، دغه به الله وزیر اعظمه کړي. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای د باره سه یو غټ سړی راغلی و، مطلب
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دی خو حضرت معاویه مر سره واستوي ان شاء الله خبره د غید چې ور سره واستوي هغه ډیر متکبر وو هغه ډیر مغرور وو پر خپل آس باندې ناستو حضرت معاویه وای ما په شو چوټ نه درلود نزور سره روان سولم بیا ما د تویل مال یاره ځکم ډیره ګرمه ده علاقه هم ډیره لیرې ده او زه ستا سره روان یم ما در سره کښېنوم پر دغه آس باندې وایي ده راته ویل ته وګوره زه وګوره دا د کومې خوا ولې دا نشي کېدلی بیا یې ورته ویلې کم سې کم دا در سره کولی سم دا زما د آس چې کومه سایه ده په دا سایه کې ورسره راتللی سي دا اجازه در کولی سم کم سې کم دا در سره کولی سم خیر وخت تېرېدی بلو د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه دور شروع سو باچا هغه سړی رالی د حضرت معاویه مخ له راغی خبرې سره جوړېدې حضرت معاویه نه دې ورته ویلي چې ستا په یاد دي ستا زما سره دا وکړو یعنې د دې څه دا معلومه سته چې هر څه کولو والا څوک دی الله دی یو ګدا کې بل باچا کې یو در په دره کې بل واخلو د کابل و تخت ورسي صحیح سلو نو الله رب العزت داسې څوک پیدا کی چې زموږ دغه خور رایله کی را خلاص کی او کنه الله رب العزت څه کلمې شهادت مرګ ور نصیب کی دا ژوند خوند نه کوي یاره دا ته پیغور ژوند دی دا ژوند خوند نه کوي خدای پاک دې دغه دې ته استقامت ور نصیب کی خدای پاک دې نه خرابوي خدای پاک دې د دې په خاطر مشته د مغفرت معامله را سره وکي الله دې مشته عفو وکي د دې په خاطر الله رب العزت دا په خپل میشن کې په خپل کار کې چا چیرې دا الله ته دې الله کامیاب ولري دا سنې چې دا ظالمان د نورو دا کافر ته ګوره دا جازونه درو اویا جازونه د کابل چې دی هغه لوی کلنګان هر شي چې وغیره اخیستو ټوکړې درو اویا جازونه اویا غټ موټران دا دونه ظالم قوم دی دومره په زړه کې د مسلمانانو دشمن دی بیا وویل چې بل وخت دی کار جنې وانخلي دا کار که طالبانو کړی وای څه حال به وای څه بی بي سي به وای څه CNN به وای څه خبریالان به وای څه خبرنامې به وای څه پروګرامونه پر دې جوړ وای چې طالبانو دومره کمینه کار وکړي دومره ذلیله کار یې وکړي نن هغه د جهان عزتمنو دغه کار چې دی هغه وکړي چې زما او ستا په نظر کې عزتمن موږ بولو روغه وسوه صلح وسوه معده سره وسوله او بیا تا ولې دا چم وکړي نو خو معلومه دغه د زړه خبرې د لا نه دي وتلې الله ذلیله کړی وي نور دې ځان ذلیله کوي په دې خو ته نور ذلیله کېږي صحیح سو بس الله رب العزت کلمه شریفه نه رس اخلي الله دې ایمان نه رس اخلي الله دې اسلام نه رس اخلي الله دې نبی ایمان کوي